تحقیق او مسلک دی زینات دی ځوان زحمت پر اختیار دی عزت دی ځوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم. بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره د تخنیکی او مسلکی زده کړو ملي ادارې د ماښام 9 بجو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن چهارشنبې د 1403 لمریز کال د چنګاښ میاشتې 6مه نیټه ده. په سر کې د خبرونو سرټکی. د ادارې او مدیریت د روزنیز پروګرام د لومړي سمستر د ازموینې لړۍ دوام لري. د بلخ ولایت سجادیه انسټیټیوټ د محصلینو د عملي زده کړو بهیر او د تخنیکی او مسلکی زده کړو ملي ادارې د اکاډمیک بورډ غونډه جوړه شوه. زه مرتضی احمدی یم. د خبرونو پایل د ولایتونو د تخنیکی امریتونو مسؤلین د ادارې او مدیریت د روزنیز پروګرام چې د مجاهدینو لپاره پلار اچول شوی و د لومړي سمستر د ازموینې د دوام خبر ورکوي. د لومړي سمستر د بشپړولو وروسته به نوموړي مجاهدین په دویم سمستر کې د تخنیکی او مسلکی زده کړو په مرکزونو کې شامل شي ترڅو خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د یادولو وړ ده چې مجاهدین د هغې طرحې پر بنسټ چې د تخنیکی او مسلکی زده کړو ملي ادارې لخوا چمتو او د ریاست الوزرا د مقام لخوا منظور شوی مجاهدین په ټول هیواد کې په د تخنیکی او مسلکی زده کړو په مرکزونو کې شامل شوي ترڅو خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د بلخ ولایت د سجادیه انسټیټیوټ محصلینو ته د برېښنا په اړه په ښوونیز ورکشاپ کې روزنه ورکړل شوه. لارښود استاد په یادې درسي جلسه کې محصلینو ته د برېښنا او د برېښنا اړوند موضوعاتو په اړه توضیحات ورکړل. په ورته وخت کې محصلینو هم د عملي زده کړو له بهیر څخه خوښي څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د عملي زده کړو زده کړه د دوی لپاره د کار زمینه برابروي. له همدې امله د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې رهبري تل د تخنیکی او مسلکی زده کړو په مرکزونو کې د عملي زده کړو پر پیاوړتیا ټینګار کوي او د تخنیکی او مسلکی زده کړو ملي ادارې د اکاډمیک بورډ غونډه د یاد ادارې د تخنیکی او مسلکی چارو مرستیال محترم مولوي غلام سید احساس په مشرۍ جوړه شوه. د دې غونډې په پیل کې د اکاډمیکو چارو د انسجام بورډ د نوي لایحې په اړه بحث وشو او ګډونوالو په دې برخه کې خپل نظریات شریک کړل. د اکاډمیکو چارو د انسجام بورډ د غونډې په دوام کې د نویو تحصیلي څانګو د رامنځته کولو په اړه بحث وشو او محترم مولوي احساس ټینګار وکړ چې د کار بازار له اړتیاو سره سم باید نوې څانګې رامنځته شي. په دې غونډه کې په اړوند نورو موضوعاتو هم خبرې وشوې او غونډه په دعایې سره پای ته ورسېده.